نو ته څنګه یو ثابت شی په یو غیر ثابت شی باندې یو غیر ثابت شی په ثابت شی باندې ثابتې یو لبل سره تړي. زه مثال وایم په د ساينس کې سیملایان مثالونه وایم یو غر په غره ولي. اوس په زه مثال په ساينس کې وایم خیر تاسو پر اپس خاندي نه. مثلا د اوبو په د حرارت په کومه درجه کې مثلا یې شي تاسو هغه درجه راته وایاست مثلا په دونه درجه کې دا یو تجربه ثابته کړې ده که مثلا مثال په ډول مو وایي که تجربه په مخ لاړه مثلا د اوبو د حرارت درجه لږ لوړه کم او زیاته شوه او ما قرآن ثابته کړې دغه درجه و بیا به زه د قرآن کریم آیات سره خوروم یا یو بل داسې متغیره پدیده ما په قرآن کریم باندې ثابت کړه او بیا لغونه وروسته هغه پدیده بیا پسې متغیره شوه بیا به زه څنګه له قرآن کریم ثابتوم بیا به وایم چې دا دروغ و رښتیا زه اصلا اړینه نه ده چې موږ هر وخت ووایو چې قرآن کریم د دا نن چې پلانکی شی را پیدا شو دا 1400 کاله مخکې قرآن کریم کې و او بس دماغ ورپام شوی نه و او بس دا مسلمانانو کمزوري ده دا ښه منطق هم نه دی ځکه ښه منطق نه دی چې د دې دا معنا ده چې دا په مسلمان باندې په دیني عالم باندې په دغو ټولو مسلمانانو باندې د جهالت ټاپې لګول دي او ای خواته غربیانو ته هغو خلکو ته چې هغه په دین باندې پیږي نه په اسلام باندې اعتقاد نه لري قرآن باندې دغونه نه پیږي لکه دا ته او هغو ته دا کریډټ ورکوي چې د هغوی پیپوس و او د هغوی ځین راواخیستل نو وروسته راځم هغه د قرار صاحب خبرې ته وایي په دین کې دغه دونه وژنې او دا دونه کیسې چې دا دوی پکې بیانوي زه خپل له دغه سره موافق نه یم ما چې څومره ساده خبره وکړه دومره خبره ساده ده نور دا د دین په نامه باندې کیسه چې زه اسلامي نظام راولم زه اسلامي نظام راولم زه اسلامي نظام راولم دا اوس د طالبانو چې دغه کوم نظام حاکم کړی دی خپله ملایانې وایي چې وروره دا خپل هغه مولوي صاحب وایي د دغه او د جمهوریت ترمنځ یوازې دومره تفاوت دی چې ګیرور راغی کېنوست او ګیرخریلی ولاړ فقط وسلام یعنی نور به په تطبیقاتو کې په اجرااتو کې په قوانینو کې په هیڅ شي کې مس فرق نشته دا اوس زه ټول هغه د بانکي سیستم څه دی کنه د بانک سیستم څنګه چلیږي هلته هغه مامورین هم هغه پخواني تر ډېره بریده پاتې ځکه چې مجبوره دي دوی وساتي هغه لوایح او قوانین چې دي هغه عملي کېږي په ټولو تخنیکي ادارو کې هماغه شی عملي کېږي ښه ته څنګه بیا وایې چې دا ما دغه اسلامي نظام راوست اسلامي نظام خو تنها د اسلام خو نوم نه ده اسلام مفاهیم دي یعنې تا څه شی بدل کړو څه شی دی وکړو تا په دې اداره کې څه شی بدل کړي پاسپورت او تذکره هم پاتې ودل ټول یعنی ټول یوازې لدې ما سوا ستاسو ولایاتو کې مدرسې جوړې کړې دي یوازې لدې ما سوا ابل ورځ ما لیکلی و ابل ورځ ما ل نصاب نه څلور مضامین لري کو دي مکاتب له نصاب نه څلور کې 15 مضامین لري کړو او الیکانو ته شنو سره کالی او سپین کالی ور واغستو او خولي پکړې ور په سر کړې او د جنونو مکاتب له شپږم پورته وټړل دغه نو ذاتي دغه اسلامي سو دغه تزاتي ته اوس اسلامي دغه وایا کنه اسلامي مکتب ورته وایا که اسلامي ښوونځی ورته وایا او هغه مخکې چې هغه غیر اسلامي ښوونځی ښه په دې کې اوس اسلام چې سو کفر چې مخکې ولې کفر او اوس ولې اسلامي سو یعنی څه شی راغی دا یعنی دا آیا دا فزیکی بدلون په یو انسان کې دا فزیکی بدلون دغه دی سړی مسلمان او کافر کوي د حضرت عمر رضی الله عنه او د ابو جهل د دواړو ګیرې وي دواړو په پټکي په سر کول دواړو دغه یو کلتوري او مګر بیا هم بدل انسانان خو د معنویاتو په بنیاد باندې بدل وو ته خو یو تغییر راولې خو یو معنوي تغییر به راولې واقعتا یو شی کتار احتیا تغییر راوستی خو د نصاب به دې کتلی اوس په نصاب کې څه شی د اسلام دغه له اسلام سره په ټکر کې اوس هغه تا لرې کړي وای دا اوس سیم څه شی لرې کړي د هغه له اسلام سره ولایقه په ټکر کې هغه د دوی له برداشت د دوی له انګیرنې د دوی له دغه سره د دوی له طبیعت سره په ټکر کې په خدای تاسو راوخله کتاب د دې راوړ راته ودی کوم شی ورسره په ټکر کې هغه نه دی ورسره په ټکر کې هغه د دوی له برداشت او انګیرنې سره په ټکر کې ښه د څه شی وکړو په ولایاتو کې مدرسې جوړ کړي او جهادي مدرسه د یعنی یو صحیح علمي ارزونه وکړي چې آیا حالت جنگیالي روزل کیږي
د خپل قدرت د بقا لپاره جنګیالي پکې روزي او کدی دینی علما پکې روزي. بل دا تاسې دینی علما پکې روزي، ته دغونه دینی علما څه کوي د ټولنې لپاره؟ ورور د هرې ټولنې لپاره محدود انسانان پکار دي. دا هره فاکولته د احصایه چې کوي د لوړو زده کړو وزارت چې احصایه لري، نظامونه احصایه لري چې د سږ کال څومره ډاکټران پکار دي، څومره انجینران پکار دي، او څومره زراعت پوهان پکار دي، او څومره معلمین پکار دي. دا ټول شان احصایه لري. د یوې احصایې له مخې هغه غواړي چې دا دغه وکړي. زه د ملایان څه کوم؟ زه دغه په زرګونو ملایان څه کوم؟ څه شی شو یار؟ ډېره بخښنه غواړم، مایک مې خلاص شو. ډېر معذرت غواړم. ښه، نو زه وایم چې ته دغونه ملایان څه کوې؟ تاسو دا مدرسې ته په ولایتو کې د مدرسې جوړ کړې او په هره ولسوالۍ کې نورې مدرسې پسې جوړوي. ښه، زه دا ما وویل چې زه جنګیالي نه پکې روزي، د خپل واک او د قدرت د بقا لپاره جنګیالي نه پکې روزي، علما پکې روزي. دغونه علما کوي ته څه؟ ته خو نه په دیني لحاظ باندې مکلف یې چې دغونه علما وروزي او نه د ټولنې ضرورت دی. ښه، ته دا څه کوې؟ دا په ټولنه باندې بوج کوې څه؟ او بلا صاحب چې له مدرسې را فارغ سي، په سینه کې به الف نه سپین پټکی به تړلی دی، به نه ذاتي کار کوي نه به وروره ګزران کوي. په دې به شرمېږي چې دی بیلو بیلچه ور واخلي، په دې به شرمېږي چې دی یو کسب وکار وکړي. ولې دی دغه دی، د په ده پسې نوم تړل سوی دی چې دی دیني عالم دی، مولوي صاحب دی، او پالي په بیا باندې خبر نه. دغه نصاب یې وګوره، ورسره دغه مدرسو نصاب وګوره، ته ورسره د دیني علومو نصاب وګوره څومره اپډیټ شوی دی په نور اسلامي نړۍ کې. د نصاب وګوره، د تیر جمهوریت په دوره کې دغه د دارالعلومونو نصاب، یعنی که موږ د تیر جمهوریت لاسته راوړنې حسابوي سم په علمي لحاظ باندې، نو دا به یوه لاسته راوړنه یې چې د دارالعلومونو نصاب په 10 کاله کې دغه سو اپډیټ سو. 1,000,000 کتابونه یې دغه سو چاپ سو، په ډېر بهترین او 3.5 متخصصینو کار پکې وکړو. او دا پروژه مې دغه داسې پروژه وه چې د چا دخالت پکې نه و. ډاکټر شېرعلي ظریفي په باندې کار وکړو. هغه طالبان چې راغلل خپله ډاکټر شېرعلي ظریفي ورغی، ورته وویل د طالبانو د لوړو تحصیلاتو دغه کې کرامت الله خونزاده هلته پکې مرستیال و. هغه ته یې ورته وویل چې ورور دغه نصاب موږ دغسې جوړ کړی دی او په دې کې هره نقیصه یې په ما یې راواچوئ، خو نور دا ډېر لوی نصاب دی او ډېر خواري مو پرې باندې کړې ده، او په دې باندې نه د دولت او نه د بل د هېچا فشار هم نه و پرې باندې، تاسې یې کتلی هم څه هر څه څه دا ډېر دغه دا تاسې هغه د دیني مدارسو دې توجه هم زیاته ده، دغه د تیار نصاب دی. وایي هغوی راسره واده وکړه، 2 موینانو یې راسره واده وکړه چې بالکل هېڅ دغه نشته دی. دا خو ډېره مهمه خبره ده. خو وروسته یې بیا وایي دغسې لیکلی یو شی راوړ، هغه نصاب یې پرېښودل، هغه میلیونونه کتابونه پاته سو. نو زه وایم چې ښه دغه مدرسې چې دا دی جوړوي، د نصاب له مخې وګوره، دغه نصاب د دې قابل دی، د دغه وخت لپاره جوابدeh دی، د دغه وخت لپاره جواب ورکوي. د نورو دیني علومو نصابونه وګوره، د نورو دیني علومو چې په نوره نړۍ کې دغه کې د اسلامي نړۍ کې دلته یې نصابونه وګوره. نو خبرې رانه اوږدې سوې. په خدای که یا یې د خلکو په اسلام کې تغییر راوستی، یا یې په مسلمانۍ کې تغییر ورته راوستی، یا یې د افغانستان په دغه اساسي په د نظام په دې جوړښتونو کې تغییر راوستی. بس هغه د هشم لوګري خبر ده، نوم یې اچولی دی چې بس دغه د اسلامي نظام مې راوست. ګل صاحب یو شی خو شته که نه، دا امر بالمعروف په نوم ځورول، دا د اسلامي نظام ده که نه؟ ګوره یاره سړی څه ووایي، یعنې دغسې خو یې بیا د اسلامي نظام په نامه باندې ډېرې مسخرې راوړې، ډېر شیان یې مسخره کړو. په ډېرې بخښنې هغه ورځ زه یو ادارې نه خبر سوم، خلک یې د جمع نه په دې خاطر ګرځولي دي چې تاسو خولۍ نه ده په سر کړې. ته دې اسلام ته ګوره. نه دغسې خو بیا ډېر شیان دي، دغسې خو ډېر څه دي. دا دغه
په دا چک پوینټونو باندې دوی 4-5 کسان داسې کسان وویستو چې هغه رسنیز شو. خدای خبر د څونه کسان به ویستي په چک پوینټونو باندې ډیر واضح. حتی په کونړ کې په چک پوینټ باندې مونږ وستل د طالب له موټر نه مخکې سوی وو، د طالب د موټر له شیشې سره لګېدلی یو کڅه بلاو درز له شای وویستل دغه سو وای د دې الک واده وکړي د ورور واده وکړو زه نه پیغام تواب عبدالله صاحب په خبرې په کونړ کې ځوان الک وویستل په غزني کې یو د طب یو محصل وویستل په خدای پلار په ایران کې مزدوري کوله او دوی بیا ورته ناست وای دغه کې معافي کوي. نو که اسلامي نظام یو په اسلامي نظام کې دوی حدود او قصاص د اسلامي نظام شاخصونه ګڼي، ان د اسلامي نظام نښې ګڼي، ان دا تر ټولو غستري نښې دي، ولکه په د او د تطبیق لپاره یې هم تر ټولو بهترین دا د لزانه به تطبیق شروع کوي. تا په دغه طالبانو باندې تر نن پورې دغه تطبیق کړو یو ما تر واخه سي یو طالب د دې په خاطر باندې په دار کړی سي په چک پوینټ باندې دغه وستل 4-5 واقعات د چک پوینټ دغه سورسنی سوسیدوی په چک پوینټ باندې خلک وستل. دلایل څه ورته جوړ کړی دي؟ دین د په خدمت کې دی، د سیاست په خدمت کې دی، د قدرت او د بقا په خدمت کې دی. دلایل څه ورته جوړ کړی دي؟ وای دا استراري حالات دي. علما وایي دا قتل دغه نه راځي په قتل عامد کې نه راځي، په قتل عامد کې سره نه غي نو قصاص نه په باندې لازمي. ولکه استراري حالات څنګه دي؟ التر چې وایي لکه د عمر تنه عدالت دی، نو سي عدالت دی به استراري حالات څنګه سو خدای دې غرق. یعنی دا څنګه معقولیت دی؟ یو خاطر وایي سي عدالت دی او داسې دغه داسې امنیت دی او داسې عدالت دی، داسې امنیت دی چې مرغه پر نسي پورته کولای، او بل خاطر وایي استراري حالات دي. استراري حالات او د امنیت ترمنځ خدا خو تضاد دی. چېرته استراري حالات اعلان دي هلته خو وروره دغه هلته خو بیا امنیت نه وي، نو هلته یوې خواته د امنیت چیغې وږي او بلې خواته وایي استراري حالت. نو که د دین د تطبیق مسله او همدغسې دغه نه وي دین مسخره کول نه وي، نو خو لومړی خو له ځانه در تطبیق شروع کړه. په تېر کال په غزني کې 2 کسان قصاص کړو، یو د وردګو او یو د دغه د غزني و. د وردګو چې کوم کس قصاص کړی دی ورسره پوښتنه وکړئ، والله بالله دومره شرموونکې خبره ده، قسم ده چې زه دلته کولی شم چې هغه یې په څه خاطر باندې قصاص کړی. ورسره تاسې پوښتنه وکړئ، نه پیغام د جغتو کوم ځای د وردګو دغه غزني ته د نږدې ولسوالیو و د وردګو، یعنی په خدای باور وکړئ، یعنی د شخصیاتو له مخې دغه کړی و قصاص برابر کو، کنی هغه سړی د قصاص خبره یې نه وه. مننه مولانا صاحب. زما ستا یو جنګ پاتې مولانا صاحب، ستا همیشه زموږ جهاد پر لګېږي، دا نیابتي جګړه وه، خیر او بل وخت سره کوو. نه دغه عبدالله صاحب خدای له ما له تاسو چې ګیله هم دا ده وسړی ما تېر باسئ دا خلک دا څه شی چې حقایق دا ګیله ده، لکه تاسو څنګه ګیله وکړل زه به درته اوس ګیله وکړم. تاسو خپل رایز وړاندې کړو او دا اتهام مو وارد کړ چې د خلکو د خپلو دغه حقانیت په خاطر باندې دا کار کوي. اوس ما سره سوال پیدا کېږي، نه تنها تاسو مخاطب ناست دی، دا تنها تاسو ناست دی، ډېر مجاهدین لاړل په 2009 کال کې چې د دغه نظام برخه وګرځېدل، د سره و د والیان شو، د وزیران شو پکې، فیوډالان شو پکې، هر څه پیدا کړل پکې. هغه ډله تاسې نه یادوم چې خبره معلومه اوسېږي، هدف مې عمومي دی، خو هغوی د دغې خپل حقانیت په خاطر چې جواز ځان ته پیدا کړي، په دې کې علما وو، په دې کې هر قسم خلک وو چې ځان ته یو مجوز پیدا کړي، یو جواز پیدا کړي او حقانیت ځان ته ورکړي چې د اشغالګرو په خوا کې ودرېدل، د دې په خاطر اوس په هغې خلکو باندې رد کوي چې هغه کوم خلکو د خپل هېواد د استقلال جګړه کړې ده. ښه که دا جهاد ورته وایست نه وایست دا ستاسو خپله خوښه ده، ما دپاره خو مقدس و، مقدس دی او تر مرګه پورې به راته مقدس وي. په هر لحاظ باندې هغو افغانانو چې تاسې هم 10 کاله دغه جګړه وکړله، دا ستاسې مسلم حق و، ستاسې هېواد ته محارب کفار راغلي وو، اشغال یې راوړی و، دې هېواد ته راغلي وو، تاسې په مقابل کې جګړه کوله او په هر لحاظ باندې دا ستاسې مسلم حق و. که تاسې لاړ شئ نورو هېوادونو ته چې هغه مسلمانان هم نه دي، په کوم هېواد باندې چې اشغال راغلی دی، هغې هېواد د هغې اوسېدونکو، هغې ولس دا حق لرلو چې د خپل ازادۍ په خاطر باندې، خپل استقلال په خاطر باندې جګړه وکړي. نو په هر لحاظ باندې
زما له نظره د افغانستان جګړه روا وه. عبدالله صاحب یو خو دغسې عمومیات داسې وایي یو به زه د ځان په اړه درته وایم. زه قسم په خدای چې دا اوس 2000 نفر راولم، زه د خپل ځان براعت ځینې کولی شم چې زه نه د جمهوریت بانی وم او نه د جمهوریت دعوه اوس لرم او نه یې د دې لپاره راغلی وم چې جمهوریت وساتم او هغه هم هغه طالبانو مجبوره کړی وم. له قسم داسې مجبوره کړی نه وای که له خپلې منطقې پسې راوتلی وای ولا که د سیاست مې ولا کړی وای. زه او نه تاسو په ما د قسم حق هم نه لرئ. زه قسم کوم که زه د دې په خاطر باندې دا وایم چې ګواکې ما په جمهوریت کې دند ترسره کړې ده نو زه اوس دغه وکړم، زه اوس جګړه رد کړم. زه خو دا ډېر په اسانه باندې توجیه کولی شم چې طالب ته ووایم چې والکه خو تا په ما باندې ځمکه سره کړه، زه دې په کور کې نه پرېښودم، زه دې له ووژلم، حتی کور دې را وسوځاوه، ما ته دې وویل چې دلته به نه اوسېږي، ما ته دې وویل چې ودې نه ویل څه کوې، زه دې ووژلم، علي په ترې دې اخر دې ووژلم، زه دې مجبوره کړم. زه حکومت ته په کوم پروتوکول باندې هم نه یم راغلی، ما ته حکومت کومه دنده هم نه وه راکړې. داسې نه ده چې زه څنګه رالم او حکومت غېږ راته خلاص کړې وه چې هغه د اندړ صاحب راغی، علي طالب راغی، لکه دغه معتصم اغاجان چې کرزي صاحب تر وروستۍ ورځې پورې 50,000 ډالر ورکول، بیا اوس چې کرزي صاحب صفت کوي وایي کرزي صاحب مسلمان دی او اشرف غني کافر دی. زه داسې انسان هم ولاکه یم، په خدای که داسې سړی یم. زه دا هم توجیه کولی شم چې زه ما له د حکومت سره د یو مامور په حیث کار کړی، توجیه کولی نه بلکې عملا مې د یو مامور په حیث هلته کار کړی، نه مې په تصمیم ګیري کې رول دی، نه مې په هېڅ شي کې رول دی. خو زه دومره وایم چې دا جګړه چې موږ ولیده د سر په سترګو له تېره جګړه د روسانو د وخت جګړه چې موږ ولیده، دا اوس جګړه چې موږ ولیده، په خدای باور وکړه که دا قتال فی سبیل الله والله که دا جهاد وي، یعنې په دې باندې د جهاد تعریف نشي کېدی. زه دا نه ردوم چې یو سړی به د جهاد په نیت نه راغلی، یو سړی به د روسانو سره د دې په خاطر باندې دا وطن اشغال کړی، دا هم نه. مولوي صاحب تا سره خو هم د جهاد یو تعریفي کنه و بیا بالکل وو کنه هغه به وکړي چې هغې کې فټ راځي که نه داخله نه دا وضعیت نه و، دا وضعیت بالکل دې ته برابر و چې هم امریکایانو سره داسې امریکایانو ما باندې ډېر نه دغه کېږي، خو په روسانو باندې ډېر تطبیق کېږي چې روسانو افغانستان اشغال کړی و، ځکه په امریکایانو د خلاصون لپاره یو دلایل جوړ کړي وو. دا د ما خبره هم نه ده، یو سړي په دا خو دلایل د هغې و که نه، لکه یو تخما یو عباسي صاحب ته ورته مسلمان په توګه مشروعیت ورکې و عباسي صاحب ما یو وارې دومره لیک پرېږدی، دومره راتودېږه، ما په خدای که دغسې تاوده مې یاستئ. خو نه ما خو ډېر سړکې درته ویلې مولوي صاحب، ته ما لیک پرېږده وسړیه. زه درته وایم دغه د روسانو دغه خو یعنې په هغه کې هغه د اشغال تعریف ډېر واضح معلومېږي. اما دا د امریکایانو په راتګ دوی هغه د اشغال نه ځان یو څه بچ کړی و، یو دغه ډېر هېوادونه په یو ځای باندې راتلګ، یو توافق یو دغه یې جوړ کړی و. د دې سره که دا زه اوس ډېر دلایل ووایم که نه ووایم، یو تن دی په همدې باندې د دکتورا تیسیز لیکلی دي، هغه لغه چې پوښتنه وکړه داسې نه ده چې هغه په دې نظام کې کار کوي یا ډېر د نظام بانی و، نه آزاد ډول باندې چې آیا افغانستان اشغال وو که نه، په قانوني لحاظ باندې دا مسله څېړل په همدې باندې بحث کړی دی. دکتورا تیسیس لیکلي هغه افغانستان اشغال نه و دغه په وخت کې، د څه په وخت کې د امریکایانو په راتګ کې، هغوی وایي د قانوني لارې ځان ته جوړ کړي دي چې دوی د من حیث دغه راغلي نه و. خو عملا دا شی دغسې و، ځکه امریکایانو زور استعمالوه، امریکایان بې اجازې د یو چا په کور باندې ورخاته و، دا هر څه و. زه وایم دا کومه جګړه چې د دې اشغال په مقابل کې زما دا سره ومنله چې دا اشغال و، د دغه اشغال په مقابل کې چې دا کومه جګړه کېده دا وروره دغه نه وه، دا وروره جهاد نه و، په دې باندې د جهاد تعریف نه کېږي، په دې باندې د جهاد تعریف نه صادقېږي، نه په هغه تېره جګړه باندې د جهاد تعریف صادقېدو. دا د وروسته تاسې ولیدل، هغه دغه هم ولیدل، یعنې داسې جهاد ممکن نه وي چې یو کافر د تا ته پیسې هم درکوي، هغه د تا ته اهداف هم ټاکي، یو علم دې هم درکوي، او ته دې راځې د هغه په وسله باندې دا بل کافر مخه نیسي،
یعنی دا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خپلو مخالفینو د مشرکینو په مقابل کې چې کومه جګړه کوله هغه جګړه هم په علمي لحاظ او هم په مادي لحاظ باندې خپله تمویلوله. داسې نه اوس یو ته بې لاس نیولی او بل ته بل هغه مرسته چې ته د جهاد په اړه باندې له بل چا نه اخلي هغه مرسته مشروطه نه وي. داسې مشروطه به نه وي چې هغه به تا ته اهداف ټاکي لکه د موږ والو ته چې اهداف ټاکل. اشغال محترم قدرمن مولانا صاحب که چېرته اشغال تاسو چې اشغال نه دی د فوزي حضور ته تاسو به کوم سوال لرئ؟ دا فوزي حضور دغه تاسو چې په خپلو خبرو کې یاد وکړه د افغانانو څخه واک او اختیار اخیستل د افغانانو کورونو ته ورتګ د سړک په سر باندې دا ما درته وویل ما تاسو سره دا ومنله ما فقط مولوي صاحب چې دی ماشاءالله دی که نه دی ومنله چې دا اشغال خو مقابل کې جنگ جهاد نه و. دا اوس دې ته کوم سړی کوم اصل تعریف وکړي نه پوهېږم. یو چوکاټ کې واچو مولوي صاحب زه در سره منم منم اشتباهات به و زه اشتباهات او دا طرز او طریقه او دا کوم طریقه دی چې دا کوم جنایتونه وکړه هغه بیل بحث دی. عباسي صاحب اشتباهات ګوره اشتباه یو سړي وایي میلمه ته یې وریځې رااخیستې وې په وریځو کې وایي دا کورنۍ ورته ویل چې میلمه وروره یو دوه شګې پکې شته وایي هغه ورته ویل چې یوه وریځ هم پکې پیدا کېږي. ته وروره دلته ټول اساس غلط دی او ته وایې چې اشتباهات به وو. دا دلته لکه د طالبانو یو پلوی د زه نوم نه اخلم سکینی و انشاءالله دلته یو څه اشتباهات سته الحمدلله نظام ډېر ښه روان. دا عکسې پرېږدی یاره اشتباهات به وو. ولې تاسې د جګړې علم نه لري او تاسې د جګړې پوهه نه لري تاسې د جګړې تمویل نه لري او دغه بل کافر راولاړېږي محارب کافر راولاړېږي او تا تمویلوي او تا علم هم درکوي تا ته ټریننګونه هم درکوي د یو بل په مقابل کې دې ته ته څه شی وایې؟ دې ته ته نیابتي جګړه نه وایې؟ څه شی وایې ته؟ په دې باندې څنګه د جهاد نوم دی؟ کوم څه په بدل کې وو دغه مرستې همکاري د څه په بدل کې وو د څه په خاطر؟ دا د دې ګوره دا یو د امریکایانو او د روسانو واضحه جګړه وه. زه در سره منم دا تاسو کوی مولانا صاحب محترم زه در سره منم د سړه جګړه وه لکه تاسو ډېر ښه پښتنو د پښتو پاکستان دا سړه جګړه وه زموږ ګرمه جګړه وه صحیح شو. خو دلته موږ او تاسو مسلمانان یو موږ او تاسو خپل دین لرو او زموږ او تاسو دین کې یو اصل موجود دی او هغه اصل دا دی چې محارب کافر ستا خاورې ته راغی ته به د هغې په مقابل کې جګړه کې جنګېږي به. دا که امریکا موږ سره دا مرسته کوله کې نه کوله آیا موږ به باید د شورویانو په مقابل کې باید جګړه کړې وه که مو نه وه کړې؟ جهاد مو کړی وی که مو نه وه کړی؟ که ګوره که تا جګړه په لا ذلت باندې پای ته رسېږي ته باید جګړه ونه کړې. یعنې دا لازمه نه ده چې ته باید غایب شو او تا ته معلومه نه دی علم غایب نه شو وسړی ته خو یار ما ته غوږ مهربان دا علیز عبدالسلام د اسلامي نړۍ شیخ الاسلام تیر شوی دی. هماغه تاریانو په وخت کې ډېر قوي دغه دی یعنې داسې دغه نه دی چې یعنې ښه متحمس عالم دی. هغه وایي مخکې عباسي صاحب د اسلامي شریعت په مقاصدو باندې خبره وکړه د نفس د عقل د مال او د دین مصالح یې وویل اما په دې اړه باندې دا خبره یې ونه کړه چې په دې مصالحو کې اصل کوم یو دی کوم مصلحت اصل دی د وخت او زمان له وخت سره مطابق یو مصلحت را مخکې کېږي یا کوم یو لومړیتوب لري بخښنه غواړم اصالت مې نه دی مطلب لومړیتوب مې مطلب دی. علیز عبدالسلام وایي وکله چې د مسلمانانو ټولۍ د کفارو له یوې ټولۍ سره مخامخ سي او جګړه هم پې باندې فرض وي که نه او دلته د مسلمانانو ټولۍ د کفارو ته هغه دغه نسي ورسولی ضربه نسي ورکولی د دوی په ذلت باندې پای ته رسېږي د دوی په بیخکندنه باندې پای ته رسېږي یعنې د دوی په له منځه وړنه باندې پای ته رسېږي. دلته دی وایي د نفس مصلحت د دین تر مصلحت را مقدم کي آیسته هغه د موږ دغه د پښتانه وایي تر توره ښکلي ډېره بښنه غواړم کونه ښکلي ښه ده وایي ذاتي دې بیا شاته راوځي دا نفس ځکه که دی پاته نه سي بیا به دا دین څوک تطبیقوي
یعنی ما مطلب دا دی په کومه جګړه کې سي د مسلمان عزت پکې خوندي کیږي نه مسلمان نور هم له ذلت سره مخامخ کیږي هغه بیا جهاد دی نه هغه نو بیا ولې زه د جهاد نوم پې باندې کېدم اوس په د روسانو دغه په جګړه کې دا خلک در بدره نه سو دا خلک ذلیل نه سو دا خلک اواره نه سو دا خلک کونډې وبرې وړي یتیمان یې شاته پرې نه ښودو په هغو نامو باندې چې موږ جګړه کوله یا هغه جګړه نتیجې ته ثمر ته ورسېده هېڅ نه دغه جګړه بیا دغسې اندړ صاحب زه دغه افغانانو کې زه دغه هغې ته حیران یم چې جماهیر شوروي مات سو دا سو وګورئ هغه جدا هغې بحث دا تواب صاحب که نه لکه دغه موږ دغه خپل موضوعات به سره نه مخصوصوو موضوعات به سره نه ګډوو راځو دغه مسلې ته دغه مسله چې دی دغه کوو ځکه چې عبدالله صاحب که دغه خبر لږ لنډه وشي مهرباني مهرباني وکړئ کامران صاحب تاسو زه به یو خبره وکم بیا مولانا صاحب نه پوښتنه هم لرم دا خبره جنرالي کو کنه عمومي کو د سینه د چې خدای مکه زموږ یو کس ټارګټ یا چاته وکړه کنه خو هر سړی نظریه لري او دلته د اظهار حق لري زه خپل سو سپینګرو سره سو نه بلکې ډیرو سره ناسم افغانستان کې او هغه سره ما خبرې کړې دي او هغه په دغه روسانو خلاف جهاد او غیر ورس په جهادونو کې برخه اخیستې و نو ما قصدي کوخ دا کوي چې دوی د خوینه باید خبرې دومره راوباسم چې زه پوه شم چې دوی نظریه څه لري د خپل د تیر جنگ چې دوی کړی دی نو ډیره دا خبره پخیمانی خوده په خپل د جنگ باندې او ویل چې مونږ هر څه وخت کړي خو مقصد غولیدلی او مونږ باید دا کار نه وکړي نو ما چې پوښتنه خپل ادرس خبرو کړی تاسو د ملت نمائندګي نه کوئ چې تاسو وایي نه عبدالله صاحب زه خپل خبره کوم موږ ملت یو نو زه خپل خبره کوم کنه نه ملت برخاستئ تاسو ملت برخاستئ ملت په ښکارا خودلې ده چې په اول دور کې هم خو عبدالله صاحب اوس ما نظر اظهار ته دی کنه زه څه وایم کدي ملت ملت ولا کله سره وو ملت غریب سره واک نو چې ته جهاد کړي د چې ته جنگ کړي نو هغه سره چې ما خبرې وکړلې هغه زینو دا خبره وکړه کنه خدای شاید ز دروغ نه وایم کني نور ملګریم کول شي د سي مشران خپل رائے وګوري په خپل کلیو باندې کې پښتني خبرنو کې ممکن هغه مختلف نظر لري نو دوی دا خبره کوله چې مونږ په خیمانه نو ما دا پښتنه ته وکړه چې ولې په خیمانه نو دوی ویل چې مونږ هغه وخت پاکستان کې مونږ د ټریننګونو راکول او باور په خدای کې دا خبره وکړه چې مونږ ته دغه ټریننګ هم راکړی دی چې تاسو باید په جلال آباد کې د درونټي دغه کوم برېښنا بند چې دا څنګه والو زوي کنه او د دې د طریقې مونږ ته خو چې په کوم رقم تکتیک نه باید کار والی چې دغه لمنځه ویسي نو دا ښکارا دښمنی و د افغانستان غ زیربنا او د افغانستان غ وجود ته د دښمنی سرګنتیا و زه دا نه راځم چې د دني شي زه دا نه راځم عبدالله صاحب دا خبره یو ځلې پاتې ورسېږي دا د جهاد کوم مقدستوب چې د جهاد کوم فریضه چې دا نو خو جهاد د جهاد نو لاندې خو وطن غر کې دوکاندا د وطن غر کې دا نو چې دا جهاد نو دا د ازادي جګړه وځو تاسو بکنه غواړم کامران صاحب تواب عبدالله صاحب تاسو د مفاهیم پیچیه تو دغه جهاد مقدس دغه جهاد مقدس خو مفهوم دی داسې تطبیقي نو د خلکو په وجود کې تطبیقي نو تاسو مجاهد ته چې یو سړی غلی او ته لا هم ورته وایې چې نن دغه نه دی به یو غلی او جهاد ډېر مقدس دی جهاد خود مقدس دی نو دغه غلی کې ته تقدس نه ثابتولی خو یعنی واقعیت ته خو بیا راښکته کوي ګوره انتقال بل لپاره چې د تعریفونه چې متحرفوي مثلا نه ګوره جهاد مولوی صاحب دا یو نیم میلیون شهیدان غلو چې ته تطبیق کې تقدس نه هغه کې نه د ګوره عباسي صاحب ته دغه پیچې غلي کړه هغه به خبره کوي ته غلطه خبره کوي ګوره ته عباسي صاحب ته مولانا صاحب زما خپل پښتنه وکم په ډیره بخنه سره دوی ډیر غلط دغه وکي یار خدای والله علم تاسو په رښتیا خیر زه د سوینچ دار یو ملګری په خپل لیکونه مفصل خبرې وکي او نتیجې ته ورسېږي دا چار یو هغه کې غنی کی کنه نو دا سپینګری یو بل خبره مو کړل موږ ته د ټریننګ راکو چې دسي یو د برق پایه به څنګه الوزوي هغه باندې یو پاکستاني هغه ولاړو یو فوجي مونږ په دې شول غونډې سپټي و
یاره حضرت ته عبدالله صاحب دلته فاحات بیل هم ته به تی موږ ته واور جوړه خیر زمون د خبره فاحات هم عمومي واور وکړه خبره نو پرېږدی خبره دی خو وکړه. عباسي صاحب تاسې کله تاسې په خلاف باندې کله خبره کېږي بیا یې نه پرېږدی ما خلاف نه دلته خو نظریاتو خبر د دا مولوي عمومي صاحب خبره ده خبره واسي کوي صاحب دلته والله بالله که څوک ټارګټ یې عمومي خبره د نه زم نیم ته زه پوهېږم موږ په مفاهیمو باندې خبره کوو لکه دوستان مایک بند کړه عباسي صاحب مایک بند کامران صاحب تاسو سره دغه پول ورانولو خبره ده مګر تاسو سره پر دې ملت باندې د هغې قواو راتګ د هغې ټانکونو راتګ د هغې د زریدارو راتګ د هغې د توپونو د هوایي لار راتګ دا اشغال تا ته مهم نه دی مګر تا ته دغه ټکی مهم دی چې مجاهد عبدالله صاحب هغه برخه